د هر څه نه مخکې راغلو مېلمنو، مشرانو او کشرانو، عزتمنو خویندو او ورونو، شاعرانو، همزولو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد د سلام ما د کلي مبارک یو لنډه قطعه لیکلې وه او هغې نه به د خپل نظم وړاندې کړم. د کلي هغه خړ کورونه زما ډېر یادېږي، د کلي هغه خړ کورونه زما ډېر یادېږي، هغه ویلي هغه نیرونه زما ډېر یادېږي، د کلي هغه محفلونه چې په زړه شي زما، د کلي هغه محفلونه چې په زړه شي زما، دغه محفل کې چلمونه زما ډېر یادېږي، د کلي هغه خړې پیغلې چې په زړه شي زما، د کلي هغه خړې پیغلې چې په زړه شي زما، د دغه پیغلو دیدنونه زما ډېر یادېږي، او د کلي هغه خوږې میندې چې په زړه شي زما، د کلي هغه خوږې میندې چې په زړه شي زما، او د دغه میندو ښکلونه زما ډېر یادېږي، او د کلي هغه دهقانان چې را په زړه شي زما، د کلي هغه دهقانان چې را په زړه شي زما، په پوله ناسته بنارۍ زما ډېر یادېږي، او زه کاکا جان چې کله ناست یم د پارک په غاړه، زه کاکا جان چې کله ناست یم د پارک په غاړه، او په فکر ناست یم وستلونه زما ډېر یادېږي. شعر ستاسو، نظم ستاسو حضور ته وړاندې کوم. هیلهمند یم چې ستړی کوونکی به نه وي. وایي زه د جنګ سره مخته یم ولې نه پوهېږي اغیاره، زه د جنګ سره مخته یم ولې نه پوهېږي اغیاره، او ما کلونه جنګ کې تېر کړ ته زما مخکې پیدا شوې، او ما په جنګ کې هر طاقت ته غاښ مات کړی ګزار ورکړه، ما په جنګ کې هر طاقت ته غاښ مات کړی ګزار ورکړ، او ته دې ځان ته فکر وکړه په مثال لکه د غازي، او ما نه هر دشمن سره ټیټی شرمېدلی بېرته لاړه، ما نه هر دشمن سره ټیټی شرمېدلی بېرته لاړه، ته د ما سره جنګېږي ما ته ستا غیرت معلوم دی، او ما نه لرې لرې ګرځه افغان تا ته معلوم نه دی، ما نه لرې لرې ګرځه افغان تا ته معلوم نه دی، که ته نه پوهېږې تورمخی د نیکه نه دې تپوس کا، او ما پخوا دې ځغلولی که نن ما ته بیا راغلی، ما پخوا دې ځغلولی که نن ما ته بیا راغلی، او بیا به تختې شرمېدلی چې پخوا و تښتېدلی، او ما ته ویلي الکسندر چې افغان د غرو زمری دی، ما ته ویلي الکسندر چې افغان د غرو زمری دی، ته په هر ځای کې تورمخ یا د لنګمار په نوم یادېږي، او زه کلونه پیړۍ مخکې په رسمیاتو منل شوی یم، زه کلونه پیړۍ مخکې په رسمیاتو منل شوی یم، ته تر اوسه پورې ژاړې هېڅ چا نه یې پېژندلی، او ما ته اوس موقع راغلی ځان دې ټینګ که یا رقیبه، ما ته اوس موقع راغلی ځان دې ټینګ که یا رقیبه، او ډېر کلونه انتظار وم ستا د جنګ زه په ارمان وم، او ما ته داسې فکر مه کړه چې افغان غیرت بایللی، ما ته داسې فکر مه کړه چې افغان غیرت بایللی، افغان هر وخت غیرت کړی چې په جنګ کې مبتلا دی، او ته دې ما ته یو غیرت اوس د نیکه نه راښکاره که، ته دې ما ته یو غیرت اوس د نیکه نه راښکاره که، او ستا نیکه ما ته معلوم و د انګریز بیرغ نه لاندې و، او زه تر اوسه اسلامي په کتاب خپله فیصله کړم، زه تر اوسه اسلامي په کتاب خپله فیصله کړم، ته دې خپل قانون ته ګوره چې د چا پسې روان یې، او ما ته هر سړی ولاړ دی لاس په نام په احترام، ما ته هر سړی ولاړ دی لاس په نام په احترام، او تا نه هر سړی مخ اړی د اغیارو سره ملي، چې جنګېږي نو ټټر په ټټر راشه چې د یخ کړم، چې جنګېږي نو ټټر په ټټر راشه چې د یخ کړم، او ستا غیرت ما ته معلوم دی په نستوڼو کې یو مارې، او ته خبر نه د افغان نه د اتل په نوم یادېږي، ته خبر نه د افغان نه د اتل په نوم یادېږي، ته تر اوسه د اغیار او د غماز په نوم یادېږي، او وخت دې خلاص شو ځان دې ټینګ که نه خلاصېږي در روان یم، وخت دې خلاص شو ځان دې ټینګ که نه خلاصېږي در روان یم، د اټک په پل به ګورې د ملي سرود اتڼ کړم، او کاکا جان وایي زه پښتون یم او مسیح د میرویس خان یم، کاکا جان وایي زه پښتون یم او مسیح د میرویس خان یم، سر به ټیټ نه کړم دښمن ته که مې سر د تن نه لاړ شي، او سر به ټیټ نه کړم دښمن ته که مې سر د تن نه لاړ شي.